دلته وایي په ورکړل شوي مستقیم خط باندې یو عمود رسم کړئ. نو که چیرې په دې مستقیم باندې زه 2 کیفي نقطې وټاکم او بیا د هغه 2 نقطو څخه دلته یو داسې مستقیم تیر کړمه چې د دواړو نقطو څخه مساوي فاصله ولري او په دې باندې عمود تیر کړمه، نو دغه مستقیم خط به هم د دې دواړو نقطو په منځ کې تیر شوی، هم په دې مستقیم خط باندې عمود وي. دلته موږ ته دا نه دي ویل چې دواړو نقطو نه په مساوي فاصله کې وي، خو راځو موږ دلته مستقیم خط ترېنه تیرو. نو زه به راشم دلته به یو دایره کش دلته جوړ کړمه. نو دا یوه دایره شوه. اوس دا راوړمه د دې مرکز د مستقیم خط په یو ځای کې ځای پر ځای کوم. دلته به یې ځای پر ځای کوو. نو دا دایره دلته راغله. نو اوس راځو یو بله دایره دلته ځای پر ځای کوو. نو دا دلته دوهمه دایره راغله. اوس د دې مرکز راوړو او دغلته یې ځای پر ځای کوو، کوم ځای کې چې د دې مخکینۍ دایرې او د دې مستقیم خط د تقاطع نقطه ده. نو دا دایره دلته د ځای پر ځای شوه. اوس راځم د دې شعاع لږ راکش کومه تر څو دغه د دې اولې دایرې مرکز ته راورسومه. نو هغه شعاع اوس دلته راورسېده. دلته اوس موږ سره کوم ځای کې چې دا دواړه دایرې یو بل سره قطع کوي، دا 2 نقطې په لاس راغلي. دا دواړه نقطې د دې دواړو نقطو څخه څنګه دي په مساوي فاصله کې پرتې دي. اوس که چیرې له دې دواړو نقطو څخه زه یو مستقیم خط تیر کړم، هغه به په دغه مستقیم خط باندې څنګه وي؟ عمود وي. نو راځم دلته د مستقیم خط تکمه دلته کېکاږمه. نو دا مستقیم خط دلته راغی. اوس دا نقطې دلته راوړو او دا نقطې دلته راوړو. نو دا دواړه نقطې دلته ځای پر ځای شوې او دا مستقیم خط اوس په دې باندې عمود دی. پای کې راځو موږ خپل ځواب ګورو. وینو چې ځواب سم دی.